الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب کی منگا کتاب الرقاق بارکی خبری کولی. آغا خبری چی زلون نرمی. مقصد ددی درسوم دقا دی چی زلون نرمشی او چی کلا زلون نرمشی نو بیا پی نصیحت سر کئی، قرآن و حدیث نبیا فائدہ اخلی، او چی زر سخی که تو تا دیر نصیحتونه وکړي او ډیرې خبرې ورته وکړي خو هغه باندې اثر نه کوي. لکه څنګه چې سخته ځمکه وي، باران وله فایده ورکوي؟ نه ورکوي وله فایده، اوبه پې دقه شان تېرې شي. او کومه ځمکه چې مزېداره وي، نرمه وي، نو هغه د دې اوبو نه فایده اخلي. دغه شان د دې انسانانو دا زړونه یي، د چا زړونه د هغه ځمکې په شان دي چې هغه باران نه فایده نه اخلي، او د چا زړونه د هغه مزېدارې ځمکې په شان دي چې هغه د باران نه فایده اخلي. نو دغه زړونه نصیحت نه فایده اخلي. او بیا دا خبرې خو هغه دي چې بلکل د انسان زړه داسې نرم کړي چې تپوس یې مه کوه. اخرنۍ خبر روانه وه، باب فی الامل و طوله، اوږده امیدونه او ارمانونه، د دې باره کې خبر روانه وه. د علي رضی الله عنه قول ذکر شوی، او بیا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او د انس بن مالک رضی الله عنه د هغوی روایتونه بیان شوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کرښه راښکوده. اول یې څلورګوټې کرښه راښکوده، یو څلورګوټی شکل یې جوړ کړو، بیا یې په منځ کې کرښه راښکوده، او هغه کرښه یې بیا بهر ته ډبي نه یې وویسته، او د دې کرښې ښه یو ګز طرف ته یې بیا کرښې وویستو په دې ډبي کې دننه، په دې څلورګوټي شکل کې دننه. نو دا منځ کې انسان دی، دا ګیر چاپېره د څه شی دی؟ دا مرګ دی، ګیر چاپېره مرګ دی. دا کرښه چې وتې ده بهر ته، دا امیدونه او ارمانونه یې، او دا وړې وړې کرښې چې دي دا هغه سختې او مصیبتونه یي، یوې نه خلاصېږي یو بل پرې راځي، هغه بل نه خلاصېږي یو بل پرې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فبینما هو کذلک اذ جاءه الخط الاقرب، دی دغه حالت کې چې هغه نږدې خط وله راشي، او نږدې خط هغه نیټه ده. د انسان په دغه امیدونو کې او د دنیا په دې مشاکلو کې او په سختو کې او په منډو کې او एकदम بس چې خبر شي لکه یو مړ دی، په دغه یو اواز شي مړ دی. نو امیدونه لنډول مقصد د دې باب دا دی. موږ دا خبرې ذکر کړې وه چې امیدونه انسان طبیعت ته امیدونه به ساتي، او چې دین د نه هیر نشي. یو هغه امیدونه چې د انسان نه دین هیر کړي، اوږده اوږده امیدونه او د دنیا حرص او چې بس زه به د هر څه به زه راجمع کوم. ډېرو له اوبو ورکړه لږ. د هر څه حرص چې د دنیا او د هر څه به زه راجمع کوم، دا ښه صفت نه دی. ګورې
شیطان دا وسوسې ورچي ګور آدم علیه السلام ته شیطان دا وسوسه ورچولې وه فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يا آدم ونخم تاتا آغا ونا چې د هغې په سکلو سره به ته همیشه په دې دنیا کې پاتې شي او داسې بادشاهي به درته میلاو شي چې نه به ختمېږي هغه ته هم دا وسوسه ورچولې داسې بادشاهي چې هغه به نه ختمېږي په دې سوچونو کې مه پرېږدئ چې نه به ختمېږي لازم به ختمېږي كل من عليها فان هر څه به ختمېږي او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی نو پاتې څوک دي چې بیا هغه به د هغه نه علاوه هغه به پاتې شي نو دا ډېر حرص چې انسان نه دین هېر کړي الله ته هېر کړي پیغمبر ته هېر کړي ګوره الله د یهودو او د مشرکانو مبارکې څه وایي غیر مسلم مبارکې ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني بدوی کې د هر یو الله وی د دې یهودو د دوی دا ارمانونه چې زموږ 1000 کاله عمر وي 1000 کاله عمر الله وی که د 1000 کاله عمر ولا ورکمم وما هو بمزحزحه د 1000 کاله د جهنم نه نشي اړولی که د 1000 کاله عمر تیر کړي امید انسان ساتي یو داسې امیدونه چې یو خو انسان دغه کې راځي سوچ او عقل کې چې وبشي بیا دومره حدودو کې چې دین د نه هېر نه شي اوس ته داسې امیدونه راګیر کړي دي چې هر څه دي هغه آخرت دې شاته غوزار کړی دی قرآن او حدیث او د الله دین دې مخ اړولی دا خو بیا هغه امیدونه او ارمانونه دي چې انسان له نقصان ورکوي باب راوړی دی امام بخاري رحمه الله ډېر ناشنا باب دی باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله الیه فی العمر وی چې څوک باب په بیان د دې خبره کې چې څوک 80 کالو ته ورسېدو نو د عمر په باره کې الله د ده وزرونه او بانې ختمې کړي څو کالو ته ورسېدو 80 ته چې څوک 80 ته ورسېدو نو بانې څه شوې ختمې شوې آیت راوړی اولم نعمرکم خو د دې نه مخکې د آیت پوره داسې دی الله د جهنمیانو خبره کوي جنتیان به جنت ته لاړ شي او جهنمیان به جهنم ته لاړ شي جهنمیان به څه کوي وهم یصطرخون فیها دوی به چغې وایي جهنمیان به په جهنم کې چغې وایي څه چغې به وایي ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اے زمانگ ربا منگا وباسه دی جهنم دنیا ته واپس ولېږه نیک عمل به شروع کو همون چې کړي د هغې نه علاوه هغه عشان عمل به نه کوو بیا الله به له جواب ورکوي امام بخاري د آیت راوړی ګوره أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله به ورته ویلي ما خو دومره عمر درکړی و چې یو نصیحت قبلوونکی پکې نصیحت قبلولی شي الله ورته ما خو عمر درکړی دا خو نه چې ته بس بلکل تا ته موقع نه ده میلاو شوي وجاءكم النذير او يره درکوونکی نه و درغلی ويعني الشيب بوډاوالی تا نه و لیدلی الله اکبر سر ویښته خو دې سپین شوي وو ته اوس وایې ما واپس که بیا د ګیرې ویښته دې سپین شوي وو سپینوالی پکې ښکاره شوی و
بریتو کې دې سپین لګېدلي وي د بدن په ویښتو کې دې سپین لګېدلي وي ته بیا هم دا چغه وایې چې ما واپس کړه زه بیا نیک اعمال کوم دومره وخته پورې په دنیا کې پاتې کېده دا ولې ته ته موقع نه ښکاري الله به ورته وایي دا ډېره سوچ خبره ده چې کله جهنمیانو ته الله وایي چې ما خو تاسو له موقع درکړی شپېته کاله خو ډېره لویه خبره ده یعنې شپېته کاله خو حد دی خو هغه وزرونه یې بلکل ختم شو خو شپېتو نه چې به کتې ده سره هم وزر نشته یو سړی 50 کاله عمر کې مړ شو 40 دېرشو کې ولې دی نه دی پوه د الله په خبره باندې د پیغمبر په خبره باندې دنیا خو ښه پیژني مسافري کوي پردي ملک ته ځي ریال او ډالر جمع کوي بچي پیژني ښځه پیژني 40 کاله عمر کې مړ شو غریب ته یې موقع نه ومیلاو شي نور د څه موقع دی سړی 40 کاله په عمر کې مړ شو موقع ورته نه ومیلاو شي بچي وو یا او بچي وو کور یې خپل او کور یې وو پیسې پیژندې وی هغې دپاره خو بل ملک ته تللی وه ته څنګه وایې د موقع نه ومیلاو شي یعنې دنیا دپاره لګیا دی او په هر څه پوهېږي او چې کله د دین خبر راغله بیا غریب ته موقع میلاو نه شوه د څه شي موقع ورته نه دی میلاو شي سعد بن معاذ خو پیژنې که نه پیژنې که نه د چا په مرګ سره چې د الله عرش خوځېدلی و دا هم څوک و ده په اسلام کې 6 کاله تېر کړي دي 13 کالو په عمر کې اسلام قبول کړی 30 کالو عمر کې شهید شوی په 6 کاله کې دا هغه څه کړي دي چې د مرګ سره عرش خوځېږي بوډا و که نه 80 کالو غریب د 70 کالو نه دا کار د ځوانانو دی زمونږ په وخت کې 13 نه 6 ګرېري مشران یې وي دې عمر کې دې نشه دی وي غریب په څه پوهېږي او ماشوم وي اخر دې سعد بن معاذ خو هم څه عمل کړی که نه 6 کاله کې و چې الله د قیامت پر ورځ دی رامخې ته کړي موږ ته ځاسي موږ به داسې ووایو یو سړی مړ شو 80 کالو په عمر کې یو سړی مړ شو 50 کال یو سړی مړ شو 40 کالو کې یو سړی مړ شو 13 کالو او دا ټول وخت په اسلام کې تېر کړی دی یعنې مور پلار نیکونه مسلمانان او د قیامت په ورځ الله ده ته سعد بن معاذ رامخې ته کړي چې ته څه که دی وایي چې زما د عمر کم دی یعنې 13 کاله لږ و 40 کاله لږ و 50 لږ و 80 لږ و او الله ورته دی رامخې ته کړي چې ده باره کې څه وایي څه جواب ورکړي او یوازې سعد بن معاذ خو نه دی دا صحابه کرام ټول لږ لږ وختونه تېر کړي دي په اسلام کې اکثر خصوصا هغه چې په دې اخره کې مسلمانان شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخري ژوند کې کوم چې مشران و نو خبره مې دې پورې کوله چې ولې دا کوم عمرونه چې الله موږ له راکړي دي دا د نصیحت اخیستو دپاره کافي نه دي کافي دي چې سړی په دې کې نصیحت ونه اخلي او بیا قیامت پر ورځ الله ته وایي چې نه یا الله ما واپس کړه بیا نه قبلېږي که نه بس دی الله وله بانې ختمې کړي دي حدیث یې بیا راوړی دی ګوره دې ته غوږ کېده ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه الله دا هغه سړي عذرونه ختم کړو بانې ختمې کړې چې د هغه د مرګ نیټه یې لیټ کړه او هغه 80 کالو ته ورسېدو بس خبره ختمه شوه نه نو د دې نه بعد څه بانه پاتې شو تاسو نه تپوس کوم زه یو سړی 80 کاله عمر یې تېر کړو دنیا کې دی به څه وایي الله ته
دی به هم دا وایي چې یعنې ما سره وخت نه و بس دی وجاءکم النذیر ږیره سپینه شوه د سر ویښته سپین شو برید سپین شو وروځې سپینې شوې د باقي بدن ویښته سپین شو بیا هم موقع نه ده میلاو شوې ډېره ناروا ده دا وینا دا خو ډېره ناروا ده چې دومره ژوند سړي ته میلاو شي شپېته کاله الله ولې وزر ختم کو بس ختم د دې مرګ خو هېڅ پته نه لګي کله په هغه ماشوم هم راشي د مور په خېټه کې درنه وي هغه به نیم مرګ راشي لازم نه دی چې مشران او بوډاګان به مخکې مري خو ظاهري داسې چې مشران د کشرانو نه مخکې او موږ ډېر کشران لیدلي چې هغه د مشرانو نه مخکې مړه شوي دي او نن سبا چې سبحان الله داسې د دې مرګ دا خبرې چې اوري هلکان ډېر مري که نه کشران ډېر مري لکه د مشرانو باره کې خبر ډېر لږ راځي او د زنانو په باره کې ښه لږ راځي ځکه شریعت ویوي دوه ودونه وکړه درې وکړه څلور وکړه دا ښځې ډېرې زر نه مري ګورئ او سړي زر مري سړي ختمیږي نو چې دا جمع کېږي او تا قسم خوړلی زه بله نه کوم بعض وایي مشره خفه کېږي نو خو دا ښځې به دغه شان جمع کېږي ډېرېږي نو هغه قیامت علامات دي که نه چې شپېته ښځې او څلوېښت ښځې او دېرش ښځې او پنځوس ښځې او مشر به یو سړی دغه قصه ترې روانه جوړېږي هلکان مري نن سبا ځوانان رولیږي مري روغ رمټ نو لږ ویرېږي د الله نه ویرېږي ګوره او حجت الله قایم کړی دی ګوره قرآن شتي حدیث شتي بل علما شتي بیانولو والا نو چې قرآن شتي حدیث شتي علما شتي بیانولو والا ته څه وایې یو سړی وایي چې یاره قرآن ومو حدیث ومو خو زموږ ژبې ولا علما نه وو نه دا زه په کومه ژبه کې لیکي دغه قرآن او حدیث وایو هغه درته ترجمه کوو هغه درته واضحه کوو نو باني ګوره نه چیرېږي یو بانه هم نه چیرېږي یو بانه رب العالمین داسې رب دی چې ظلم نه کوي چا سره وما ربک بظلام للعبید د کیدی نشي چې د یو سړي د صحیح بانه وي او الله دې هغه راونیسي نه د یو سړي د صحیح وزري الله دې راونیسي نه وزرونه الله ټول ختم کړي دي نو بیا چې شپېتو ته ورسېد نو زما دغه نصیحت خو زما ټولو ته دی خبره مې دې پورې راګستې وه چې مرګ خو په ټولو را روان دی خو دا ویښتو کې او ږیره کې چې سپین لګېدلي دي دا ډېر په دغه حالاتو کې دي زه خپل ځاني خبره کوم اگر که بس خبرې راښکاره کول نه په کار و بس د نصیحت دپاره ما ته یعنې کله کله خپلوان او نږدې خپلوان کور کې راته قهر شي زه دا خبرې ډېرې کوم چې بهی ژوند روان دی او مرګ راځي او مرګ راغی او پلانی مړ شو دا مړ شو نو ته لا ځوانۍ کې او ته دا خبرې کوې زه دا سوچ کوم زم چې دا عمر چې څومره ډېرېږي زه الله ته نږدې کېږم اوس پته نه لګي چې کله به زما دا سفر بندېږي او بلکل به الله سره ملاقات وي حیران شم هغه مشرانو ته چې د سر په ویښتو کې سپین لګېدلي ږیره کې سپین لګېدلي پنځوسونه وړېدلي شپېتونه وړېدلي او په دې دنیا کې داسې لګیا دي سم خوشحاله هېڅ پروا یې نشتي چې یاره مرګ دی آخرت دی قبر دی عذاب دی جنت دی الله ته مخامخ کېده دي حساب دی کتاب دی تله ده پل صراط دی عملنامې دي نه بلکې دغه مشر چې ته وینې د چا په لاسنیوکې راشي لاسنیوکې هم خاندي هغه وایي دی مړ شو هغې سره به وخاندي او هغې سره به یعنې دا خبره ورته دي چې وړه ښکاري
او ځان ورته رساله ښکاري. نو ځکه دې پسې حدیث چې کوم دی هغه څه دی واوره ګوره. د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. د بوډا سړي زړه ځوان دی دوو خبرو باره کې. نور څه دی؟ نور بوډا دی، ختم دی. خو دې دوو خبرو کې څه دی؟ زړه یې ځوان دی. په دې دوو کې ورته ځان بلکل ماشوم ښکاري. في حب الدنيا وطول الامل. بوډا کېږي، بدن یې کمزوری کېږي، اندامونه یې کمزوري کېږي، جسم یې ورو ورو کار پرېږدي، خو د دنیا سره محبت ډېرېږي. وطول الامل، ارمانونه ډېر اوږدېږي. نو دې پسې دا حدیث هم دقه شان دی. ګوره لږ فرق دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر، د پیغمبر دا خبرې الله وایي کنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا د پیغمبر د خواهشاتو خبرې نه دي. ګورې دا وحي ده. یکبر ابن آدم، د آدم بچی لویږي، عمر یې ډېرېږي. ویکبر معه اثنان، او دوه شینه ورسره ډېرېږي. څومره چې عمر ډېرېږي نو دوه شینه ورسره ډېرېږي. حب المال وطول العمر. د عمر سره محبت ډېرېږي او د مال سره محبت ډېرېږي. خو پکار څه وه؟ چې دې سره محبت کمېدی، چې زه روان یم. عمر چې ډېرېږي پکار دی چې دې سره محبت کمېدی. نه نه نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي عمر ډېرېږي او دلته محبت ډېرېږي. نو سړی نور ختم دی، بوډا دی، خو دې مسلو کې زړه څه دی؟ ځوان دی. او دا خو واضح دی. ته ګوره د وړوکوالي ناسې سوچ کوه، د دنیا سره محبت، د مال سره ځه. و چې وړوکی ماشوم وي پیسې پېژني، ته ورله ورکړې هغه څه وکړي؟ ویشلی، لوبې پې وکړي. کله د 500 ریالو نوټ راوالي، د 10,000 روپو نوټ وله ورکړه. پېژني چې 10,000 روپو نوټ دی؟ وایي نه. بس کینی خپلو کې کینی او هغه ټوټې ټوټې کړي، بیا لږ لوی شي نو پته ورته ولګي چې په دې باندې ټاپیانې میلاوېږي. نو بیا یې دومره ساتي چې دې دوکان ته یې ورسوي. ګوره ورو ورو حالات بدلېږي. نو بیا یې داسې لږ چې لږ لوی شي بیا ته پته یې په دې لوبې هم میلاوېږي. نو بیا دومره جمع کوي، کله د اختر هغه، کله هغه بل وایي ځان له ګیم علم او پلانی شی او پلانی شی. صرف دغه نورې سوچ نه وي. بیا ځوان شي نو بیا دا سوچي چې ځواني ده، ځان له ښایسته کپړې او بوټان والم او ځان سنبال کړم او ګاډی او پلانی شي او دا شی دغه ورو 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 او دا شی ډېرېږي. چې شپېتو ته ورسي که نه، او اویاو ته او 50 ته، بیا ترې داسې د دې روپو نه یې سم داسې چړلې ته وکړي سمې، لکه غوښه چې دې جدا کوې. روپۍ چې تیارې لکه څه چې دې جدا کوې، غوښه چې جدا کوې. په بس کې د دې سپینګیري به جګړې، په هوټل کې به یې ده جګړې، په دوکان کې به یې ده جګړې. دا شی ګران دی، 1 روپۍ کته، 2 روپۍ بره، 1 روپۍ کته، 2 روپۍ بره. ولې محبت ډېر شوی دی. داسې یي که نه وي؟ هر ځای کې د سپینګیرو په پیسه باندې مسله لګېدې دي. په دغه عمر کې به دې د ګرځېدو نه، خو پټي ته وځي راوځي، ځمکه به ګوري، دا داسې او دا داسې او داسې. لکه یو ټوټه دې خرڅه کړه، ځان له بې علاج وکړه. نه نه، ضرورت دی تا ته نه. مال سره سم محبت دی. او را به شي د خاورو سره محبت دی. خاورو سره هم ډېر محبت دی. دې باره کې روایت را روان دي، کېدای شي د روان درس کې واورئ. نو دغه شان ژوند دی، ژوند سره محبت. اوس ګوره ځوان هلک ته دا ووایه مړ به شي هلکه، وایي مړ دې شم که نه. ځوان پروایي نه وي. ځکه تاسو د صحابه کرامو د سیرت چې وینئ که نه، اکثر ځوانان دي.
د هغوی هغه بوډاګان خو هم ایمانداره وو هسې لکه اکثر صحابه کرام ځوانان دي نو ځوان سړی د مرګ نه نه هېرېږي د ژوند سره محبت ډېر نه وي په نسبت د چا د بوډا نو بوډا ته چې د بوډا ووایي نو ډز دې پرې وکړو په دې څه خفه کېږي اوس ته ځوان سړي ته ووایه لکه بوډا ښکاري هغه وایي بس څه کوې یاره نو ژوند دې روان دی ښه به وخاندیم دې خبرې سي او مشر ته ووایه یاره بوډا یې اب سره حساب شروع کړي زه پلاني څنګ کې پیدا شوم پلاني کې پیدا ته څنګ ما ته دې بوډا ووایو دا څنګ دې دا خبره وکړه او ولې دا پلانې چې دا ولې دا پلان حساب کتاب به شروع کړي ځان به کم حساب وي دا ولې ځکه چې عمر ډېرېږي د ژوند سره محبت سبحان الله ډېرېږي هلته هغه ژوند کې نوي نوي مسلې راځي که لکه اوس مثال درکړم یو ځوان دی وعدې نشتي او یو ځوان دی واده یې وکړو دې دواړو د ژوند سره محبت یو شان دی د کوم یو ډېر دی واده یې چې وکړو ښځه ورته مخې مخې ته کېږي ته به ورته لکه مړ به شي مړ به شي دا جنګ به څه کوي ابل وایي مړ دې شي ښه یو دوه ځوانان دي دواړو ودونه کړي دي یو بچي وشو کوم یو به ژوند سره محبت ډېر یا بچی چې ډېر شو الله اکبر ځکه چې اوس دا سوچ دا به لوی شو دا به سکول ته داخلول غواړي او چې زمانه بعد به څه کوي بس دا وایي ته به یې چې ده دي چې ځان د اوسه پورې په خپله ساتلی نه نه دا غریبانان به زمانه بعد څه کوي وایي ته چا ساتلی د اوسه پورې الله نو بس الله یې ساتي که چې زمانه بعد به څه کوي ستا نه بعد به څه کوي خو الله یې ساتي ښه نو بیا یو سړی دی د هغه د بچي لوی شو اوس کور جوړول غواړي دا بل غم دی ځکه چې اوس دا سوچ دی که زه مړ شم نو دوی به څه کوي دوی به چا په کور کې ناستي که دا کور دی دا خو شریکي کور دی دا غټو جاقه ده زما بچي خو ډېر دي یا زه د کرایي په کور کې یا د سره کور نشتي دا به اوس کور کې نو کور کې چې ته مصروفه شوي جوړولو کې مرګ دې خوښ دی 18 کمرونه زر خو سړی نه پارېږي 18 کمرې کور چې جوړه هم څه عمر غواړي که نه زموږ پښتانه خو په ځمکو چې به یې څومره مین دي د خباب رضی الله عنه یو روایت را روان دی د ځمکو باره کې زموږ هغه غریب چې د دې ټوټو د قرضو ختمولو نه ختمېږي جو په دغه کې اچولی صندوق کې یو کلي ته یویشي مړ عمر له چې ورسره میلاویږي حالت څنګه یاره بس کور خوا کې یو ټوټه خرڅېده یو هغې قرضدار یې کړه اوس څنګه حالات لکه 2-3 کاله به بس خو یو بله ټوټه خرڅېده زموږ ترزوي خرڅوله یو هغې له قرضدار یې کړه یو دې خو بله خرڅېده یو په دې ټوټو د ټوټو په دې قرضو کې غریب پکې څه شو سرې کېږه خو هغه قرضې ختمې نه شو هغه کیسې ختمې نه شو نو څومره ناشنا حقیقت زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی زار شو قربان شو د هغه د ښایسته خبرونه چې انسان عمر یې ډېرېږي او څه هرس ډېرېږي هرس د مال هرس د ژوند هرس د دنیا دا ډېرېږي او داسې سوچ هم نه وي چې یاره یعنې زه به هم ځم لکه څنګه چې دا پلانې او دا بل له نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د هغې نه بعد باب راوړی دی باب العمل الذي يبتغى به وجه الله باب په بیان د هغه اعمالو کې چې د هغې په کولو سره انسان د الله رضا لټوي هسې که تاسو نه تپوس وکړم دې په دې کې څه کار و دې باب وی باب په بیان د هغه کارونو کې چې په هغې سره انسان د الله رضا لټوي بارک الله فیک په منځ کې دا باب راوړو خبره د دنیا روانه وه او دا چې امیدونه ډېر مه ساته نو په منځ کې وي هغه عمل چې انسان پرې الله رضا لټوي مطلب دا شو چې هغه اعمالو له زور ورکه
چې الله پې راضي کېږي نو الله راضي کا پرېږده دا اوږده اوږده ورمانونه او پرېږده دا اوږده اوږده امیدونه الله راضي کا الله فيه سعد بس داسې ویلي وایي دې کې حدیث د سعد بن ابي وقاص دی همونږ څو پیرې بیان کړی یم په دې امام بخاري په کتاب الجنایز کې هم تیر شوی تفصیلا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیمار شوی و کنه تاسو ته قصه به یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه لاړ الثلث والثلث كثير دې مخکې ورځو کې موږ حدیث بیانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحت وکړو امام بخاري صاحب هغه حدیث ته اشاره وکړه پیغمبر ورته نصیحت وکړو ای سعده ته که چېرته پاتې شوې الله دله ژوند درکړو که نه نو هر عمل چې کې او د الله مخ پې لټې نو درجې به دې اوچتېږي تر دې چې ته د ښځې په خوله کې یو نوڼی ږدي که نه د ښځې په خوله کې نوڼی ږدي د الله دپاره په دې سره هم الله اجر درکوي لکه چې انما الاعمالو بالنیات اعمالو دارومدار خو په نیتونو باندې ښه د الله مخ لټول د دې څه معنی الله رضا لټول دا خو یو مشهوره معنی دویمه د الله مخ لټول یعنې د الله د مخ دیدن لټول یو سړی و چې زه الله راضي کړم ولې الله راضي کوي چې د الله دیدن وکړي چې د الله دیدن وکړي نو د الله مخ مبارک به وویني نو د دې نه دا هم ثابت وشو چې د الله مخ شتي حقیقي مخ دی څنګه چې د الله د شان سره څنګه چې د الله د شان سره ښایي په کیفیاتو کې مونږ ګوتې نه وو حدیث یې راوړی دی زهري وایي محمود بن الربیع ما ته دا خبره کړې ده الانصاري او محمود به دا وي چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد دی دا محمود ډېر وړوکی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې خو ده به وایي چې ما ته پیغمبر یاد دی او ما ته یاد دی چې پیغمبر یو پیر د هغوی په کور کې یو بوقه پرته وه د هغې نه اودس کوو خولې ته اوبه واچولې هغه اوبه په دې محمود ویشتې وي هسې ماشوم دی که نه د خوشحالولو لپاره دا مطلب دی چې دی په هغه ټیم کې دومره و چې پیغمبر یې پېژندو خبره ورته یاده ده دی وی سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم وی ما اوریدلې ده دا خبره د عتبان بن مالك الانصاري نه چې دی بنو سالم کې و السالمین دی عتبان بن مالک قسم تاسو اوریدلې د څو څو پرې موږ درسونه کې بیان کړې ده چې دی ړونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی وایي زه جومات ته نشم راتلی او ته راشې زموږ کور کې یو ځای کې لمونځ وکړه چې زه د هغه ځای نه د منځه ځای جوړ کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زه به درشم دا هغه عتبان دی وی عتبان دا وی چې غدا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی و زموږ کور ته همدقه منځه دپاره تلی و او له دعوت ورکړی نو منزله تلی وی هلته دا خبره کړې وه چې لن یوافي عبد یوم القیامه یقول لا اله الا الله یبتغي به وجه الله الا حرم الله علیه النار یو سړی چې د الله سره ملاقات وکړي او ورشي د الله خواله او د لا اله الا الله ویلي کلمه د توحید او دا توحید منلی او عملی پی کړی د الله د مخ د لټولو لپاره الله به دا سړی حرام کی په جهنم باندې امام بخاری په اصل کې مقصد دلته دغه د ما بیان کو تا ته وایي چې هغه کارونو له زور ورکړه چې الله پې راضي کېږي پرېږده دا دنیا دومره یې کوه چې څومره دې ضرورت وي خو داسې پکې مه ورننوځي چې خپل آخرت تباه کړې نو وګوره د ټولو نه اهمه مسله بیا توحید دی که الله راضي کړې نو په څه راضي کړه په توحید باندې صرف دا نه دي ویلي چې دې بنده لا اله الا الله وي بس نه لا اله الا الله ویلي د الله د رضا د لټولو دپاره نورو حدیثونو کې ورسره قیدونه راغلي خالصا من قلبي د زړه د کومې نه ویلي په هغې عمل کړی دا نه چې لا اله الا الله قبر ته پرېوځه لا اله الا الله درګاونو دربارونو لځه
لا اله الا الله باباګان او پیران او دا قصې کوه خالص توحید خالص جی پلانې بابا دی او د پیر دی او د مشکل کشا دی او د فریاد رسی کوي او دا قصې به نه کوي نن یو ملګري یو بیان راوړی دی یو مولوي صاحب پکې نه پیر یاد کړو شاهجي چې لغړ وي ناست وی لغړ ناست چې شاهجي دی که مانه نوم یې هېر شو اوس مې ذهن نوم ووت نو هغه وایي چې زه پسې ورغلم هغه مولا وایي چې زه پسې ورغلم وایي هغه لغړ توغړ ناست نو په هغه بیان کې ویې لیونی وي خو بیا وي مجذوب وایي په صحیح ټکي ورته و چې لیونی غونده کې ناست چې لګړ ناست هغه صحیح لیونی دا مجذوب ټکی هم ډېر خطرناک دی مجذوب ګورې تاسو نه پېژنئ مجذوب په اصل کې دی مجذوب جذب شوی دی یعنی عربی کې چې یو شی په بل کې حل شي نو جذب شو پکې نو دوی دا وایي دا تصوف والا عقیده ده وایي الله په دې سړي کې حل شوی دی نو دی داسې درجې ته رسېدلی وایي که نه وایي دی داسې درجې ته رسېدلی دی چې بس دی رسېدلی نو دی اوس وایي د دنیا د حالاتو نه دی خبر ځکه لګړ توګړ ناست دی نو هغه بیا ماله وایي 3 امرود راکړو او په هغې چوف کړه وایي هغه امرود داسې ګرم شو چې بیا ما په څادر کې کور ته راوړو او 3 ورځې هغه امرود وی ګرم پراته او ما ونه خوړو ځکه چې ما چې بیا زما قصه به هم دغه شانې لګړ به ناست نو اوس دا مو وایي چې لکه موږ لا اله الا الله ویلی لا اله الا الله خو څه شروط خو شته که نه شته که نشته موږ په دې باندې ځان له بیان کړی چې د لا اله الا الله شروط دي خالص توحید دا د مجذوب دا قصې او د تصوف دا قصې او د نن سبا چې کېږي او د کشفونه مشفونه او د مرستې غوښته د مړو نه دا قصې ټولې د توحید خلاف دي د ټولې د صحیح عقیدې خلاف دي نو دا سړی چې د قیامت په ورځ الله ته مخامخ شي چې کلمه د توحید ویلې ده او په هغې باندې عمل کړی او د الله د رضا دپاره یې ویلې ده نو څه به وشي الله به په جهنم باندې حرام کړي الله یې موږ ټول په جهنم باندې حرام کړي بل حدیث راوړی په دې باب کې عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یقول الله الله وایي چې الله وایي دا کوم حدیث دی حدیث قدسی دی حدیث قدسی ورته په دې وجه کې چې قدوس ذات ویلی ده که پاک ذات ته خبره کړې ده ما لعبدي دې ته غوږ کېږدې ډېر به خوشحاله شي ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة الله وی چې زما بنده مؤمن بنده چې کله زه په دنیا کې د دته محبوب ترین شخصیت د ده نه والم یو داسې انسان د ده نه والم چې دی په ډېر مینې مثال پلار مور زوی ښځه او بیا داسې ځه الله وایي چې کله زه د یو بنده مؤمن نه داسې انسان والمه چې دی په ډېر مینې ثم احتسبه او هغه صبر وکړي او د اجر امید وساتي الله وایي زه وله جنت ورکو خو شرط پکې دی څه شرط صبر وکړي او اجر امید وساتي الله رضا لټوي
موږ کې په هر چا باندې دا مسلې راغلي دي اکثرو باندې د چا پلار نشته چا مور نشته چا بچی مړ شي چا ښځه د چا مور پلار دواړه نشته چا رور د چا خور زړه ته نږدې ملګری استاذ دا مصیبت دی دا مړ شي او ته صبر وکړې او د الله رضا لټې چې الله په څه راضي کېږي زه به هغه کوم او الله راضي کېږي په دې باندې چې ته صبر وکړي الله دې سړي له جنت ورکوي حدیث کې راځي که نه چې عجبا لامر المؤمن د مؤمن دا خبره پیغمبر وایي چې ډېره ناشنا ده وایي د مؤمن دا خبره څه ده ډېره ناشنا ده که چېرته مصیبت پرې راشي نو څه به کوي صبر دې وکړي الله به له جنت ورکړي او که چېرته څه مصیبت پرې راشي صبر به وکړي الله به له جنت ورکړي او که چېرته نعمت ول الله ورکړي نو شکر به ادا کړي الله به له جنت ورکړي هر طرف ته جنت دی هر طرف ته الله رضا ده سخت د باندې راله صبر نعمت ته الله درکو شکر مؤمن ګوره ژوند تېروي د صبر او د شکر په منځ کې ټول ژوند ګوره زموږ د صبر او د شکر په منځ کې دی ټول ژوند څه په منځ کې دی صبر او د شکر نعمتونه دي مصیبتونه دي امتحانونه دي سختي دي ورځې بدلیږي را بدلیږي بیماریانې دي حالات دي نو په دې کې صبر او شکر تر دې چې الله سره دې ملاقات وشي صبر او د شکر په منځ کې به ژوند تېري تر دې چې میلاو شي له چا سره د الله سره دا باب په اصل کې امام بخاري راوړی دې دپاره دی چې ای انسانا ای زما دا کتاب چې ګورې ای زما دا خبره چې اورې اوږده اوږده ارمانونه پرېږده اوږده اوږده امیدونه پرېږده او هغه څه کوه چې په هغې سره د الله رضا حاصلېږي مختصر ژوند دی الله پکې راضي کړه دا مطلب دی د هغې نه بعد باب راوړی دی او د اوږد باب دی او موږ چې پکې څومره ویلی شو دومره به ووایو نور به پرېږدو انشاءالله روان درس دی باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها دا باب ولې راوړی دی دې لپاره راوړی تنبیه او یره ورکول چې په دنیا کې مقابلې مه کوئ په دنیا کې مقابلې مه کوئ او دغه شیان د دنیا په ډول دوکه نشي زهرت الدنیا د دنیا دا پړق پړق چې کوم دي که نه په دې دوکه نشي دې دپاره دا باب راوړی وی ای مسلمانه د دنیا په ډول په پړق پړق به دوکه کېږي نه ګورې نه به په دنیا کې د یو بل سره مقابلې کوئ نو دا خو امام بخاري باب کېښو خبره وکړه اوس دا خبره به ثابتوي د کوم ځای نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه وی ځان ساته د دنیا د پړق پړق نه د دنیا د دې رنګ نه دی ښایسته د دنیا د دې ډول نه په دې کې دوکه نشي چېرته ګورې او مه په دنیا کې د یو بل سره منډې او مقابلې به کوئ د یو بل سره مقابلو ځای کوم یو دی د مقابلو میدان هغه خو دینی اعمال دي دا د مقابلو میدان دي لکه امام حسن بصري رحمه الله د نورو سلفونو نقل دي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي دنیا ورته وله زه په دنیا کې مقابلې نه کوم مقابلې اصل میدان دین دی چې هغه زموږ نه پاتې دی اکثرو نه پاتې دی ټولې مقابلې دنیا باره کې روانې دي ټولې مقابلې چې کینی که نه دا زموږ دا خلک یاره دی به څو جوړوي دی خو 3,000 جوړ او دی 15,000 جوړ او زه به زور ورکړم زه به 6,000 جوړم زه به دنه زیات دي جوړم هسې وي دی چې راغلی دی څومره وخت کېږي د 15 کاله کې د کور جوړ کړو
نو دا هغه خلک دي چې د دوی ټول سوچ دنیا ته دی صرف د دنیا سره یې غم دی چې دنیا وې او زه وې او په دنیا کې منډې وې نو کوشش به دا کې چې مقابلې په څه کې وکړي په دین کې دنیوي کارونو کې مقابلې نه کړي مقابلې به ته په دینی کارونو کې په دنیوي کارونو کې مقابلې نه کړي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله وی دغه دین کې مقابله کوونکي مقابلې کوي سارعوا سابقوا الله وی د یو بل نه مخکې شئ د جنت طرف ته د یو بل نه مخکې شئ د الله رضا ولټوئ نو دا باب یې دې دپاره راوړی ډېر خوندور باب دی ډېر خوندور اولنی حدیث پکې دی مسور ابن مخرمه رضی الله عنه هغه ته دا خبره کړې د عمرو بن عوف رضی الله عنه چې دی د بدر په غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی سیوته ویلي دي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابا عبیده ابن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولګېدو ابو عبیده ابن الجراح بحرین ته ولېږو چې د هغه ځینې ټیکس راوړي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح کړو د بحرین والو سره وامر عليهم العلاء ابن الحضرمي او په هغو باندې علاء ابن الحضرمي مشر کړو سیرت کې نږدې ورځو کې دا خبره تېره شوې ده سیرت کې موږ دا مسله تفصیلا بیان کړې ده ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ولېږو چې لاړ شي هغوی نه ټیکس راوړه او یا صدقې ترې راوړه یا زکات راوړه فقدم ابو عبیده بمال من البحرین نو ابو عبیده د بحرین نه مال راوړو فسمعت الانصار بقدومه مدینه کې انصارو ته پته ولګېده چې یاره واورېده دا خبره چې ابو عبیده مال راوړی د کوم ځای نه د بحرین فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طول سهر منزل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله تیریږي جمعات او جمعات کې ښه ګڼه ده فلما انصرف کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو تعرضوا له هر یو ځان پیش کو هر څوک سر راوچتوي څوک څه کوي مال راغلی چې موږ ته پکې څه برخه میلاو شي د مال سره محبت دا خو طبیعي خبره وتحبون المال حبا جما فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو حين رآهم چې هغوی ولیدو هر یو ځان پیش کو که ځان یې مخې ته کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی اظنکم سمعتم بقدوم ابي عبيده وانه جاء بشيء تذكري جرى ابو عبيده خبر مورد له يصير اولي اجل يا رسول الله يا ما هو پرون بغوګو دا خبر لګیدلې چې مال راوړې بحرین نه مال راوړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فابشروا واملوا ما يسركم زیر دل درکم امید ساتي دا چې تاسو به خوشاله فوالله ما الفقر اخشى عليكم زګوره په دې نه یېرېږم چې تاسو باندې به غریبي راشي ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا یېرېږم د دې نه چې د دنیا به په تاسو پراخه شي د دې نه یېرېږم یره ګوره د غریبۍ نه ده یره د څه ده د دنیا د پراختیا ده دنیا به پراخه شي کما بسطت على من كان قبلكم الله به د دنیا په تاسو داسې پراخه کړي لکه څنګه چې په مخکینو باندې پراخه کړې وه فتنافسوها کما تنافسوها تاسو به پکې د یو بل سره مقابلې کوئ لکه څنګه چې پخوانو کړې وي
وتلهيكم كما ألهتهم نو تاسو بم غافله کی دا دنیا لکه څنګه چې هغه غافله کړي وو. بعضې روایتونه کې داسې هم راځي چې هلاک بم کی دا دنیا لکه څنګه چې بخاري هلاک کړي دا منډې به دنیا کې د مقابلې د دې یره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي غریبۍ یره نه یره دا دی چې دا دنیا به پراخه شي او تاسو به پکې څه وکړئ تاسو به د پخوانو په شان مقابلې وکړئ نو ګډوډ به هم کړي دا دنیا نه ده دنیا دا د هر څه ګډوډ کوي دین رشتې ملګرتیا د دې دنیا د لاسه ګډوډ کېږي د دې دنیا د لاسه حسد راځي که دنیا نه وي حسد نو د دې دنیا د لاسه بغض او کینه ده د دې پیسو د لاسه دشمنیانې دي د دې ځمکو د دې پټو د لاسه مسلې روانې دي مسلمان که رالګي یو مسلمان وجني مسلمان که رالګي د یو مسلمان سره دشمني کوي مسلمان کې د مسلمان سره حسد کوي مسلمان کې د مسلمان سره کینه ساتي مسلمان کې د مسلمان سره بغض ساتي او ټوله مسله د دنیا جوړه کړې ده پیغمبر وایي پخواني تباه کړي پخواني هلاک کړي پخواني غافله کړي د الله د دین نه تاسو به هم غافله کړي تاسو به هم ګډوډ کړي نو نه به کوئ مقابلې د نصیحت ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کوي د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه بعد اوچت مخلوق هغوی ته د نصیحت دی نو زما او ستا باره کې څه خیال دی هغوی ته د نصیحت روان دی چې مقابلې به نه کوئ ګورئ دې پسې چې کوم حدیث دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج یوما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ووتو فصلى على أهل أحد صلاته على الميت نو أحد طرف ته ورغی هلته چې کوم مړي وو هغوی دپاره داسې دعاګانې وغوښتې لکه سړی چې د مړو دپاره غواړي الصلات په عربۍ کې دعا ته هم وایي او یا یې لمونځ جنازې بیا لاړ منبر ته وختو دی وایي چې اني فرطکم زه به ستاسو نه مخکې رسم د قیامت په ورځ خپل حوض ته او هر ځای کې به زه ستاسو نه مخکې رسم وانا شهید علیکم او زه به ګواه یم په تاسو باندې څه باره کې به ګواهي کوي پیغمبر به څه باره کې ګواهي کوي چې دین مې رسولی دی دوی ته ما دین بیان کړی دا ګواهي به کوي او خصوصي ګواهي صحابه کرامو دپاره چې او دا خو زما ملګري دي وإني والله لأنظر إلى حوض الآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ما ته زما حوض راښکاره کړی دی اوس راته مښکاري حوض کوثر وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض الله ما له د ځمکو د خزانې چابیانې راکړي دي اشاره دې ته چې دا ملکونه به تاسو فتح کوئ روم فارس هر څه چې دا به الله مسلمانانو له ورکوي او دقې شان شي وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي پیغمبر صحابه کرامو ته وایي زه په دې نه یېرېږم چې تاسو به زما نه بعد شرک وکئ نه ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها یېرېږم د باندې په دې کې چې په دې دنیا کې به مقابلې وکئ او دا به م ګډوډ کړي په دې کې به مقابلې نه کوي د یو بل سره دا دنیا به م ګډوډ کړي نصیحت دی زموږ ټولو دپاره په دین کې د ځان نه اوچت ته ګوره او په دنیا کې د ځان نه کته ته ګوره خو موږ خبره الټه کړې ده موږ په دنیا کې هغه چا ته ګورو چې زموږ نه اوچت وي ته ورته یې لکه دا سیکل د سر دی نو د هغه سره خو ګاډی یا ورته ته وایي چې ګاډی دی نو د هغه سره خو لینډ کروزر دی دا دوه کمرې کور دی دی سر دی پکې پټ دی نو د هغه سره خو بنګله ده او دغې ته به ګوري او دین کې لکه ته دا مونځ او دس ګډوډ کې دا پلاني نه خو خیم هغه دې سره نه کوي
یعنې ګوره دین کې د ځان نه کته ته ګوره نه دا غلطه تله دین کې د ځان نه بره ته ګوره لکه ماشاءالله ته خو ډېر عبادت کې ډېره دینداري کوي مړه زموږ صحیح عبادت دی عبادت خو پلانې کوي ته وګوره نو تیزي به په تا کې راځي او په دنیا کې د ځان نه کته ته ګوره نو دا شته نعمتونه به درته ډېره ښکاري یاره زه ښه یم د پلاني نه وګوره هغه ته وګوره هغه ته وګوره هغه ته وګوره چې هغه ستا نه کمزوري نو دا نعمتونه به درته ډېر ښکاري او شکر به یې ادا کړي نو په دنیا کې د مقابلې مه کوئ د یو بل سره د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د حدیث به اخرنی حدیث ووایو ډېر ناشنا حدیث دی اوږد حدیث هم دی ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اکثر ما اخاف علیکم زیریگم دیر زیاد پتا سباندی سبب بارکی ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض دا آغا برکاتو پا بارکی چی زمکہ بے روباسی اللہ بے روباسی دی زمکینا دی پا بارکی یریگم پتا سباندی د ځمکې نه به څه راوځي برکات بعض ووایي یا رسول الله وما برکات الارض د ځمکې برکات څه ته وایي وایي زهرة الدنیا د دنیا دا پړق پړق د دنیا دا رنګ د دنیا دا خوږوالی ټول پکې دننه راغلي نو یو سړي ډېر ناشنا تپوس وکړو ويا رسول الله هل يأتي الخير بالشر اذا الله پیغمبره ولي خشي د ځان سره شر راوړي یعنی دنیا چې پراخه شي او د ځمکو نه برکات راوځي او دنیا د پړق پړق او د دنیا د رنګ او د خون دا خو خشي دی نو په دې خشي کې ولي شر پروت دی څه دا هل يأتي الخير بالشر ایا خیر به شر راوړي ډېر ناشنا تپوس وکړو فصمت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو حتی ظننا انه ينزل علیه ومن ګمان وکړو چې وحي پرې راتله ځکه پیغمبر باندې کله وحي راتله غلی به شو ثم جعل يمسح عن جبينه او بیا دې تندي نه دا خوله پاکوله څه وخت بعد وی اين السائل هغه تپوس چې کړی چې شو هغه وی انا زيما يا رسول الله ابو سعيد رضي الله عنه لقد حمدناه حين طلع ذلك ويمنغ بي خوغنو يعني اوله كي تذكر دا سوال وكو نو صحابه کرام باندې دا سوال نور باندې خونه لګید چې پیغمبر څه شو غلی شو نو چې غلی شو مطلب دی چې دا سوال مناسب نه دی نو په کار دله چې دا سوال یې کړی خو چې کله پیغمبر وایي چې چی شو هغه تپوس یې چې کړی نو صحابه کرام بیا خوشحاله شو چې دا ښکلې خبره وشوه ځکه چې د دې سوال جواب به کېږي نو موږ ته به هم فایده میلاو شي وایي زه یم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی چې لا یأتي الخیر الا بالخیر خیر نه راوړي مګر خیر الله اکبر خیر کې شر نه وي خیر کې څه خیر کې خیر خو نو بیا څنګه پیغمبر یریږي دنیا په باره کې اوس خو دا بله مسله جوړه شوه که اصحابي ووي یا رسول الله ولې په خیر کې شري وی نه په خیر کې خو خیري نو چې خیر کې خیري نو بیا خو چې سم دی دنیا ته ودین شو دنیا خو نعمتونه دي او الله را کړي دي د ځمکې نه برکتونه راویسي د اسمان نه راورولي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ناشنا مثال ورکو کنه وی ان هذا المال خضرة حلوه دا دنیا دا مال تک شین دی او خونې ډېر مزیدار دی دو مسلې دي پکې څه دي شین دی او خوږ دی نو وتې تی سړی نشي خیر خو دی خو دا خیر تک شین دی او خونې ډېر مزیدار دی نو چې پکې ونښتي بیا به نښتی ها وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرام به څنګه پوه کول دي داسې سوچ وکړي وی کله چې پسرلی راشي پیغمبر ورته وایي او دا ځمکه قسمه قسم بوټي راوباسي
قسمه قسم شینوالی روزي که نه دنیا ټوله څه شي تکه شنه شي او ته څاروي سرېدو له بوځې سرولو له بوځې او پرېږدې او هغه پې ورشي نو چې کوم هیرسناک څاروی وي خېټه وپړسېږي مړ شي څه شي مړ شي او یا مرګ ته نږدې شي او یلم پیغمبر وایي صحیح ده خیر دی خو اوس چې ته پورې دومره ونښلې د هغه څاروی چې دی خېټه وپړسېده څه شو مړ شو نو دنیا صحیح ده چې نعمتونه دي خو ته خو پکې دومره مه ورننوځې چې ځان پکې تباه کړې څه ناشنا مثال یې ورکړو ګوره ښه نو دویم قسم څاروي څنګه دي الا آکلة الخضره بل څاروی هغه دی ګرځي په شینوالي پسې اکلت حتى اذا امتدت خاصرتاها چې کله د تشي اوږده شو مطلب دا چې کله یې خېټه څه شوه ډکه شوه استقبلت الشمس نور ته مخه کړه فاجترت شخوني وثلطت وبالت او نرمي پستې پچې وکړې یا غوشانې وکړو او میچازې وکړو ثم عادت بیا راله څاروی بیا راغی بیزه ده که ګډه ده که هر شی دی او بیا یې ښه ښکلی خوراک وکړو لږ چې کله لږ موړ شو بیا لاړ پکې پچې وکړې میچازې وکړې غوشانې وکړو بیا څه وخت باید خوراک وکړو نو په دې طریقې سره لګیا دی نو صحیح دی دا څاروی صحیح دی که نه او هغه بل سیجل وکړو په یو ځل ورغی خېټه ډکې شو څه شو مړ شو الله اکبر نو پیغمبر څه وایي وان هذا المال حلوه دا مال ګوره ډېر خوندور دی من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو دا مال چې چا په حق سره واغستو په حق کې ولګو په حق کې ولګو مطلب یعنی کوم ځای چې الله خولی الله پیغمبر خولی هلته یې ولګو نو دا ډېر ښه مددګار دی په دې سره خو بیا د انسان درجې اوچتېږي مال چې سړی د الله په لار کې ولګوي د الله په دین یې ولګوي دې سره خو درجې اوچتېږي ومن اخذه بغیر حقه او چا چې دا مال واغستو بغیر د حق نه او یې نه لګو په صحیح ځای کې کان الذي یأکل ولا یشبع د دغه سړي په شان دی چې خوري او مړېږي نه دا دنیا پرس مړي نه خوره د دنیا چې څومره خوري دومره به وږی کېږي او ځکه مشهوره خبره که خلک وایي څومره چې مال ډېرېږي هیرس سیوا کېږي بخل سیوا کېږي موږ ښه مالداره کسان لیدلي دي والله چې د هغوی نه د غریبانو د ژوند مزېداري د غریبانو د ژوند ته مزېداري خو دی مړېږي نه ښه ډېر مال کې به نه هر ګرځي ډېر شی ما لیدلي په خپله او تاسو به هم لیدلي یو پیر چا راته د یو کس صفت وکړو او نوم یې نه علم که نوم مې واغوستو کېدای شي تاسو اکثر به پېژنئ وایي دا ډېر مالداره ده په 90 کروړه به پلانیزي کې ځمکه اخیستې وه 80 کروړه باندې هلته وه 80 کروړو کې باسته ټول میوزیک کې موږ ناست وو خبرې اترې روانې وو کس سره زه ولاړ ما ته وایي دا چې ما وکړو دا غریب دا چاودلي پوندې نیولې او په بد حال او دا داسې کپړې اچولې چې د جسم د سینې د ویښتې پکې ښکارېدو ټول زړې جامې او د زیړه ټوپۍ په بد حال سخا په سخا ما لکه دا دی وایي دا دی نو ما دا غریب خو الله د مال چوکیدار پیدا کړی په ته باندې الله دا مال ساتي بس د ته اوس دته وګوره دی به موړ شي تاسو ته دا نه مړېږي څومره چې په دې دنیا کې ورننوځي هلته دنیا څه ده شنه ده او خونې مزېدار دی نو چې خونې مزېدار دی او شنه ده نو بیا خو به موړ نه شي الا هغه چې یو سړی ولګوي د الله په لار کې د سره خو مال مزه کوي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مال د دینداره سړي سره خو ډېره مزه کوي حدیث کې راځي مال د چا سره مزه کوي د دینداره سړي سره مزه کوي چې ویې لګوي داسې د الله په دې دین یې وشیندي ویې لګوي دا
په علماو، په طالبانو، په غریبانانو، په یتیمانانو، په جوماتونو، په کوو، په لارو کوڅو دې سړي سره مال مه ځه کوې. هغه سره مال څه کوي؟ جلوړي الذي جمع ماله وعدد سړي پې څه کوي؟ شماري، په مخه رالي ګوري، بینک اکاونټ کې ګوري پرتې دي که نه چاته ویشتي دي. دغه له الله ساتلی. نو څه ناشنا حدیث دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال ذکر کړو چې هغه څاروي صحیح ده، صحابي ته ووایي خیر دی، خیر کې هم دومره مه ورننوځي چې څه شي مړ شي. دومره یې کوه چې څومره دې صحیح ضرورت یې. په دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله روان درس کې به دا باقي حدیثونه پوره کوو. الله دې موږ د دنیا د فتنې نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي او توفیق راکړي چې د آخرت دپاره څه وکړو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.